السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې ټول جوړ او خوښ او خوشحاله یاست. ملګرو نن زه غواړم چې د بي ګروپ څخه ویډرا وکړم. که څه هم زما پیسې لږ ما پکښې ریچارج کړي وي یا ډیپوزیټ کړي وي، خو بیا د ملګرو غوښتنه وکړه چې یو ځل ته ویډرا وکړه چې موږ ته معلومه شي ویډرا ورکوي که نه. نو بالکل ویډرا ورکوي. راځه تاسو په ویډرا کلیک وکړئ. کله چې تاسو ویډرا کلیک وکړئ لومړی ستاسو والټ باید د دې سره کنیکټ شي. ستاسو والټ چې کله د دې سره کنیکټ شي نو دلته به ستاسو ته دغه یو اس ډي ټي لاندې بایننس او د هغه لاندې دغه د بایننس ادرس دا اتومات ډول لیکل شوی. تاسو باید دا سره کنیکټ کړئ. دا چې کنیکټ کېږي راځو مین ته. په مین کې راځو پرسنل انفارمیشن ته. پرسنل انفارمیشن کې دغه الکترونیک والټ چې دی دا پر دې کلیک کوو. په دغه اول سر کې یو اس ډي ټي لیکو. په دویمه خانه کې هر والټ چې تاسو غواړئ سره کنیکټ هغه والټ نوم او په درېیم ځای کې دغه والټ ادرس دا کنفرم کوو. دا چې کنفرم شو راځو اوس ویډرا ته. پر ویډرا کلیک کوو. زه غواړم دلته $10 ویډرا کړم. د 10 تاسو کم نشئ ویډرا کولی، ډېرې به ویډرا کوئ. زه غواړم $10 ویډرا کړم. نو زه راځم 10 دلته لیکم. ما بیلانس 4 جش دی. نو زه پر دغه ویډرا ناو باندې کلیک کوم. پیمنټ پاسورډ دلته غواړي. زه به دلته پیمنټ پاسورډ ورکړم. نو اوس ما ویډرا به په 24 ساعتو کې چې شي په 24 ساعتو کې به ورسېږي. زما د اکاونټ څخه بیلانس ولاړی. نو ویډرا په 24 ساعت کې زما اکاونټ ته ورسېږي. نو بیا چې ورسېږي هغه عکسونه او سندونه به تاسو سره شریک کړم. مننه، ښه وخت ولرئ. تاسو به راسئ د اکاونټ ډیټیل دغه ځای کې دغه د ریچارج لاندې دلته په دغه ساحه کې دلته چې لیکلي دي اکاونټ ډیټیل دا به کلیک وکړئ. دلته به راسئ ویډرا ته. ویډرا کې وینئ زما $10 په فینډینګ کې دي. نو چې کله دا ورسېدل سکسسفول شول بیا به زه انشاءالله تاسو سره هغه ویډیو هم شریکه کړم. نو مننه، کامیاب اوسئ. نو دغه د ملګرو بعد له 24 ساعته زما ویډرا کمپلیټ شوه، ورسېدل زما والټ ته ورسېدل. دغه ما ویډرا چې کمپلیټ شوه او دغه بل تاسو زما د بایننس عکس وینئ پر سکرین باندې. زما هغه هم دلته ستاسو سره شیر کړئ چې دغه د بایننس چې کلته کم پیسې رسېدلي دي هماغه عکس دی. دغه عکس هم تاسو وینئ. نو دغه د ویډرا طریقه وه چې په 24 ساعته کې ویډرا رسېږي. هېڅ مشکل شی نه دی پکښې راغلی منځته. نو دغه طریقه وه. خدای دې وکړي چې خوښه شوې مو وي. مننه.